کېږي. دې کې خو مجلس ډېر ساده دی، مخ ته هم بیا ځو. د بل ملګري وایي د هر شي په اجزای ترکیبي کې یو شی چې په وجود کې راځي د دې خپل توکي چې د غړي بنیادي غړي دي یا د کټ دی، د کټ څلور پښې دي، کټ بیا پر د خپلو څلور پښو ولاړ وي. دا څلور پښې چې دي دا د کټ اجزای ترکیبي دي. اوله پښه، دومه، دا تره. انسان د بېلابېلو اجزای ترکیبي جوړ دی. د سترګو په خپل ځای کار دی، د غوږو په خپل ځای کار دی، د ژبې په خپل ځای کار دی، د لاسو خپل اهمیت دی، د پښو بیا خپل اهمیت دی. دا ټول چې یو شی سي بیا یو داسې وجود تشکیلوي چې هغه په حرکت کې سي، یو منظم ماشین دی جوړ سي. دلته تنقید چې دی تر ټولو غټه یا پښه ده یا توکی دی، هغه تنقید خو تنقیدي ده. دلته ګوره لیکلي دی چې په ګوندي و په آیین کې دا منل شوي دي چې دا د غړي حق دی د تنقید وکړي، خو تنقیدي وکړي. معنا چې څومره زیات اهمیت د تنظیمي ډانچې د ډیموکراټیک سنټرالېزم دی، د اجتماعي قیادت دی، تنقید او خو تنقیدي د هغه برابر حیثیت درجه لري. اوس تنقید کې موږ ګرده سینیر ملګري ناست یو، دلته زموږ بطور ټولنه زموږ تنقید ته تیاره نه ده. په هره معنا په هر شي کې راوخي. معنا ته په خپل کور کې پر خپل مشر باندې په ډېر معقول انداز یو داسې خبره ته نه سې کوئ چې هغه د توهین ګڼل کېږي. دا یې هم بولي، نور هم بولي. داسې موږ د دې ټولنې سره تعلق دی. دا اوس په دې لږ په دا اړخ راځو چې دا ډېر مهم شی دی. دغه ایسته راواخله، بیا ستا ځینې دغه دي رواجونه دي، ستا قبایلي کیسې دي، بیا ته راځه. د خپل کور سره موږ دا د دې شي چې په علم او شعور کې دا لازمي توکی دی په مغربو په دا کې چې ساینټیفیک اپروچ ورته لري، تنقید کول. چې تنقید څه بله معنا لري. زموږ معنا خو که څه موږ ډېره خاصه تنقید ده. تنقید معنا دا ده چې مثال د چا خامیانه بیانول. اوله خو دا زموږ یو غلطفهمي ده. تنقید چې دی هغه د صحیح او غلط بیلول ته وایي. کره او کوټه سره کره او کوټه او صحیح د استعمال وړ د نه استعمال وړ شي، د ګډ شي د تاوان شي، دا سره جلا کولی. د اصلاح په معنا تنقید کول، د اصلاح په معنا تنقید بل شی دی. مثال خود تنقیدي دغه شی وي هو زه راځم خو تنقیدي بل زموږ دغه دی. په نتیجه کې مثال زه سړی موږ دا پارټي لرو، ظاهره خبره پارټي لشته راځي دا خوی به راوړي د ټولنې پسماندګۍ او شوبت خو ته ګرځي دا پارټي راوړي. د پارټي کار دا دی چې بیا ستا د پسماندګیانې په دوې طریقې ختم کړي. زه مثال په ما کې به د قبایلي او نور د ټولنې ګرد د خامیانو په ما کې پکښې دي. اوس د پارټي دوې لارې دي صرف چې پارټي ختمولی شي. یو دا چې زما داسې روزنه وکړي نظریاتي طور چې زه په خپله راولاړ سم، غلطیا نشان معلوم کړم، زه په خپله دې ته رضا سم، رضاکارانه وم چې دا ما غلط کړي، دا غلطې زه دا کار نه کوم، دا صحیح لار وړم. یعنې په خپله زه دا ومنم د دې پارټي د نظریاتي تربیت په نتیجه کې، د روزنې په نتیجه کې، د وخت تېرېدو سره. بل دا دی چې پارټي دونه مضبوط سي، دونه کلک یووالی سي، دونه کلک ډیسپلین سي چې زه د بیرې هغه کار نسم کولی. دا دوه شکلې دي. نو په دې کې دا تنقید باندې لږ دا راځي، بیا ملګري هم پر دې به وږیږي، دا سینیر او جونیر ګرده وږیږي. تنقید دا چې دی، زه دا یو خبره کوم، که کوم ملګري پر تنقید پر ځان بد ولګوي دا د تکبر علامه ده. معنا که پر ما چا تنقید وکړي دا زما د تکبر علامه چې ګویا زه خو دا غلط کېدی نسم، یا دا تا څنګه جرأت وکړي تا پر ما دا خبره وکړه. دا اصل معنا یې دا ده. مثال اوس زه یم، زه په ضلع کې یم، زه ضلع اګزیکټیو یم یا ضلع سکرټري یم یا سینیر معاون یم. د ضلع ګویا زموږ یو مشرتوب په غاړه دی. که په ما هلته ملګري عبدالله آغا ملګري نوشاندهي وکړه، رزاق لال نوشاندهي وکړه، او معقول یې وکړه یا نامعقول یې وکړه، دا زموږ په ذهن کې معقول نامعقوله دواړې. یو خو دا چې مثال زه د ما څه پوښتنه وشي چې دا پلانکی کار دې ولې وکړي، تا چنده پرده جمع کړې، دا خو معقوله دي. یو زه په پوه شم چې دا سړي پر ما نامعقوله وکړي، قصدن یې وکړي. په دواړو صورتو کې زموږ انداز چې دی، زموږ انداز ډېر د افراط او تفریط ښکاري، ډېر غیر معمولي. بس دا بیا زما نه یو تېرېږي. بالکل 20 کاله په پارټۍ کې، 30 کاله په پارټۍ کې غټو دا بس دا قیاس راځي، بیا دا اړین نه پرېږدي، بیا په یو صورت نه یې لګوي. باقاعده ګروپبندۍ ته ولاړ شي. دا چې دی صرف او صرف د تکبر کېږي. او تکبر د معلوماتو نشتوالی دی. د معلوماتو کمی چې دا د خپل ځان باره کې، د خپل دغه باره کې، بس دا تکبر دغه څه زیږي. دا یو شی دی. زموږ ملګري ګوره په ځان تنقید
اوس په ځان تنقید خو د خدای په مټ کې پیدا کړي چې زه خپله دا ووایم د ناستو کسانو په موجودګي کې تر ګور زیات ماته خپله خامي معلومیږي بس زه دې دا همت پیدا کړم د دې سړي تنقید ضرورت به نه زه وایم چې دا کار ما غلط کړی دی اندازه نه کوم ما میټینګونه لږ کړي دي ما چنده پر خپل وخت نه در کړی ما چې کوم ذمهواري سپارل شوې د ضلعې د خوا ما پرې نه کړې یا صوبې د خوا یا د مرکز د خوا نو بګس د دې سړي تنقید ضرورت نه سپات لیکن بیا هم تنقید راځي خامخا راځي بیا پښتانه چې وایي ځینې خبرې کوچنۍ خبرې دي چې خپل عیب د وایي د څه چې ویشته دې سړی نه ویني نو ملګري په نشاندهۍ کې زموږ ملګري ته بیا خدای کومک ورکړي بس بیا دی چې دی بیا داسې ته ځان نشي خلاصولی دا چې دا مسله زموږ د ملګرو نه ده دا ما وختي ویل دا زموږ د ټولنې مسله ده موږ تربیت دغه سوی دي نو اوس خدای وایي دا پارټي د ساینټیفیک اپروچ کولی نه شي په دا پارټي کې یو شی اپلای کېدی نه شي چې دغه مهم توکی دغه جز ته اپلای نه کړي اوس پرون مثال درکړم پرون موږ کښېناستو نن هم موږ دا ملګري دا کوو که سوال راځي یا بل سړی خبره کوي زه اوس دا سړی لګیا دی زه ورته بیا بس دی به ما دستي اوري په یو واره موږ یو بل ته موقع لا نه ورکوو دا خپله د دې علامه ده دې شی دی اوس تا خبره لکه ته یو سړی لکه پرې یو واره لکه په نیمه غنټه کې ګرده مجلس راوځي دا مسله موږ لرو په ټوله ټولنه موږ ته خدای وکړي چې موږ دغه لویه پسمانګي لرو او مخته ځو زه یوه خبره کوم ما خپله وپیژنم